أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والذین وکسان اذا هر کلا فعلوا چغیبو کی فاحشة بدکا یعنی گناہ او ظلمو یا ظلمو کی انفسهم بخبل زاننو ہر گناہ ظلم دے چه گناہو کی خبزان دی ظلمو کو ذکرون او یادوی اللہ اللہ تعالی فاستغفروا بیا بخنا غواړي لذنوبهم د خپل ګناهونو لپاره ومن او څوک دی یغفرو چې معاف بکی الذنوب ګناهونه الا الله سوا د الله نه یعنی دا د متقین صفت ته ځکه چې ګناه خو بکیږي آدم علیہ السلام ټول بنی آدم ګناهګار دي وخير الخطائ خد ګناهګارونه توابین غدي چې توبه وباسي ګناه ټول نه کیږي خو چې توبه وباسي او دلته الله تعالی وایي چې د نکانو خلقو صفت دا نه چې ګناه به نه کیږي ګناه به کیږي خو فورن بغي بیا معافي غواړي او یو بل حدیث ته عجیب غونته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو به ګناه نه کوئ او دلاب بل کوم پیدا کی چې هغه به ګناه کوي او بیا به معافي غواړي او الله په معافي ورکول باندې خوشالي چې د معافي غواړي الله تعالی په دې باندې خوشالي او الله فرشتي ور باندې گواه کوي چې زما د بنده غلطي وکړه و یاو وای د سره احساس دی وای او وای د ما نه معافي غواړي وای او وای ځکه غواړي چې ما نه یریږي وای هاو وای ځکه غواړي چې ما سره او جنت سره مینه ده وای هاو وای ښه گواه اوسېږي چې ور میکړو او دې مې معاف ولا په دې خوشالي لکه مونږ چې چا سره مینه وي نو هغه ته مونږ سره یو شی شته دغه په ورکول خوشالي همدغه نه الله تعالی په دې معافي کول باندې خوشاليږي او معافي غوښتو باندې دې باره کې نورم ډېر احادیث دي لکه مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مثال ورکړی دی چې یو سړی هغه په سفر کې روان دی مسلم شریف کې دا حدیث په سفر کې روان دی او اوغ باندې بار او خوراک تړلی دی او دې ډېر ستړی وده شو چې راویښ شو نو اوښ نشته ورک دی غیب دی د دې پسې ګرځي دومره ستړی شو چې دې د لوږې نه او د ستړي نه بیا یو ځای کې پریوتو او بیا وده شو او اوښ ملاو نه شو او ډېر پریشان دی چې کله دې ویښ شو اوښ د سره خوا کې ولاړ دی یعنی په خپل راغلی دی ته ولاړ دی نو تاسو نه پوښتنه کوم صحابه کرامو ته فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا سړی به څومره خوشحالي وای یا رسول الله ډېر زیات خوشحالي حد به نه وي وای الله تعالی دنا ډېر زیات خوشحالي کی تاسو په واپس راتلو باندې چې کله تاسو ګناو کوي او بیا نور ډېر حدیث دي الله تعالی قران کریم کې فرمایي سورۃ الزمر کې چې یا عبادی الذین اسرفوا اے زما هغه ګناګار اسرفوا چې اسراف مکړه ده په ګناهونو کې یعنی دا څنګه چې ګناه مکړه ده اسراف مکړه ده په ګناهونو کې یعنی ګناه کې د حد نه اوختي دومره ګناهونه مکړي دي لا تقنطوا من رحمت الله دلا د رحمت نه ما یسکیږي ما نو امید کیږي ما او هغه ټول ګناهونه معاف کوي یغفر الذنوب جميعا ټول ګناهونه معاف کوي او بځي کې الله فرمایي چې فرض کړی دی الله تعالی په خپل ځان باندې الرحمت مهرباني او په سورۃ فرقان اخري آیتونو کې الله فرمایي چې یبدل الله سیئاتهم حسنات استاسو دغه نیکی بدی د ګناه دا لا بدلی په نیکی تل کې اچي دا الله تعالی دا ثواب دی الله دې موږ تاسو ګناهونه معاف کړي ولم یسروا او دې نټینګيږي ضد نه کوي اصرار نه کوي ضد نه کوي علامه باغ باندې فعلوا چې دې کړی وي وهم او یعلمون په هی کې په دې باندې ان دې پوتي په هی کې چې موږ ګناه کړی دا او الله معافي کوي اولئکم دغه کسان جزاؤهم بدله د دوی مغفرتون بخنه ده من ربهم درب طرفنا د دوی درب طرفنا وجنات و باغونه دي تجري چې رواني بوي من تحتها د غیلاندې الانهار چینه نهرونه خالدینا مشبوی دوی فیها پدې کې ونعم او ډېر خسته ده اجر العاملین بدله د عمل کوونکو قد بتا کې سرا خلت تیر شوی دي من قبلکم تاسو نمخ کې سنن واقع
فسیرو بس وګرځي گئی فی الارض بس مکه کې فانظروا بیا وګورئ کیف کان چې څنګه وو عاقبت المکذبین انجام د دروغجنو کوونکو د دروغجن غړونکو تاسو وګورئ تاسو مکه کې چکرو لګوي فرعون انجام وګورئ حمان انجام وګورئ نمرود انجام وګورئ ابو جهل انجام وګورئ همدا غرانګي د اوس څنګه زمانو کې تیر شوی دي د دې انجامونه تاسو وګورئ زورور خلقو بیا به تاسو اندازه ولګي خاصه دا یعنی دا قران بیان دی وضاحت ته او ښکارا خبرې دي للناس خلقو د پاره وهدن او دا هدایت ته او موعظه او نصيحت للمتقين پرهیزګارو خلقو د پاره څومره جوان داس کې الله خبره کړی بیان ټول خلقو د پاره دی للناس ټول خلقو د پاره فائدہ ونه څوګه غستې شي للمتقين چې کله تقوا راشي الله دې موږ تاسو کې دا صفت پیدا وکړي ولا تهلوا سستی مکوي وهن سستی ته ویل کیږي ولا تحزنوا او غم مکوي څنګه چې تکلیف رسیدل او یا کسان شهیدان شوی دي مسلمانانو او زخمیان دي مسلمانانو کې او سپور اله بدر باندې تفسیر ده او سپور اله د بدر تفسیر ده نه احد تفسیر ده جنگ احد وانتم تاسو الاعلون کامیاب یی اعلی یی هم تاسو به بره مومي ان کنتم کچر یی تاسو مؤمنان یعنی پرشتنی مؤمنان یی کله ایمان شرط پوره کوي نو تاسو به کامیاب یی فقط نبتا کی سرا مسر سدل القوم اغه قوم ته ان تاسو جګړه او اغه سرا کافر ہوتا تاسو اویا کسان شهیدان شول نو د اغه یوم اویا کسان مردار شویو او اویا تاسو ژوند نیولیو په جنگ بدر کې او اوس تاسو اویا کسان شهیدان شول او اغه زیا شول او تاسو شهیدان ته جنت ملاو شو قرح زخم مثله د دې پشانتي وتلک الايام او دا خورز دي وتلک او دا الايام ورز دي نو داولها چې مونږ اړو دولتن ودولتن دا بلټی ته ویل کېږي بوکا دا کوی کې چې کومه بوکا خطه زی او بر راځي نو دا خو بخله خطه یو کله برای یعنی کله به تګټي او کله به دا غټي دا جګړه نو دا خورز دي نو داولها چې مونږ اړو بین الناس د خلق په منځ کې الله تسلی ورکړي مسلمانانو ته او د دې فائدې څه ده فائدې دا ده ولی او د دې لپاره یعلم چې معلوم کی ولی یعلم او د دې لپاره چې معلوم کی الله ولا تعالی لفظي معنی دا مراد نه څه ده د دې لپاره چې تاسو یو خای خارای کی تا واضحت یو کی تا الذين كسان امنوا چې مؤمنان دي ويتخذ او جوړ کی واخلي منکم استاسنا شهدا اگواهان یا شهیدان یعنی شهید یو شهید دا اویاو کسانو سفارش کوي او د دې تاسو اندازه ولګوي مور باندې ډیره زیاته خوري کړی مو یو وخت کې خبرال بیا کار د دومره ضروری نه ښکارې دو چې یو شهید په کم کور کې وشي د نشته خپلوان د اویاو نه ډیریږي نه او کچېره په هر کور کې یو شهید وشي نو دا تقریبا ټول خلکو د لپاره ذریعہ جوړ شي د جنت دتلو او دلته الله تعالی وایي دا تاسو باندې ما انعام وکړو دغه چې شهید شو هغه ته فائدہ وشوله نقصان خو نه شي والله ولا تعالی لا يحب مننا كي الظالمين ظالمان سرا وليمحص او دې لپاره چې خپا کی الله ولا تعالی یعنی دا ازمایښونه د الله په لار کې ستا ایمان تازه کوي تا نه ګناهونه لري کوي تا پاکوالي باعث جوړيږي تا پاکي الذين هاكسان امنوا چې مؤمنان دي ويمحق او ختم کی مټاول ته ویل کیږي د سود په بیاس کې د دې آیات معنی شی ووا الکافرین کافر لرا کافر ته نقصان ورسیږي مسلمانان پاک شي د نن سبا چې کومه جګړه ده د دې ټول نه لوی نقصان امریکای ته ده معاشي تور به تقریبا ملای ورته ما تکړه او لکه پاتې ان شاء الله چې راکې نه ان شاء الله چې رب کوي او دا تاسو دوايا ماته خبرې خو خینه وي چې ته پیران رانه جوړ نه کوي خدا داس یو مضبوطه خو ملي دل او ان شاء الله چې دا امریکا به ډېر سر په خپل کې دا اونخل ولا تعالی به دا هلاک دا ولا تعالی تباکی ولا دې تباکی نو الله وایي چې دې نتیجې کې تا ته فائدہ دادر کوما چې تاسو به خص صفا شي ایمان بم پاک شي او دا کافر والا تعالی میټاو کی دا به ذریعہ جوړ شي او دې ته والا تعالی ان شاء الله اومده غزمه کده دې مټاول باعث به جوړيږي ام حسبتم آیاتاسو ګمان کوي دا اوس موږ تاسو مسلمانانو تعالی فرمایي اندا چې تدخلوا تاسو به داخل شي الجنه جنت ولما يعلم الله او لا واضح کړي نبی الله تعالی معلوم کړي نبی الله تعالی ان تا د بخار کړي نبی لا
الذين کسان جاهدوا چې مجاهدین دي منکم استاسنا ويعلم الصابرین او معلوم کړي به نوی صبر کوونکی انداسي آسان سره جنت نه ملاويږي چې به تبزه کور کې ناس ته جنت تبزه نه دا کیفیتونه مشکلات او مسائل بدر باندې راځي او ودې مسائلو کې به صبر کوونکی خلکو او د مجاهدینو پته ولګي چې څوک دی چې د پيو مجنون دی او څوک دی چې د الله په لار کې د شو د وینو ور کوونکی دی ولقد پتا کی سرا